درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ډیره مهمه موضوع چې ډیریو افغانانو پرې قرباني ورکړې ده هغه د افغانستان د اوبو مهار ده. د ظاهرشاه حکومت نه بعد چا دغه اوبو مهار نه کړی شوې، ځکه چې دلته کورنۍ جګړې شروع شوې او ګاونډیانو له دې موقع څخه استفاده وکړه او اوبه یې خپل طرف ته بدون د کوم ټکس او پیسو مفت یې وخوړې، تر اوسه پورې یې خوري. غني چې کله نوی راغی نو اول یې پر ایران اوبه بندې کړې، هغه چې د ایران چیغې وویستلې او بیا ورته کار یې پاکستان سره وکړ چې هغه د اشرف غني نه یې لاره ورکه کړه. فشارونه ول، انتحاریان او داخلي جاسوسیان ورسره یو ځای شول او بېګناه افغانان یې پرې له منځه ویوړل. هغه و چې اشرف غني پرېښودل، خو وخت یې کتل اوس بیا یو طلایي چانس غني ته ورغلی ده. غني د اوبو د مهارولو لپاره تازه څه کول غواړي؟ راځئ چې ویډیو تر اخره وګورو، پر موضوع پوه شو. ولسمشر غني په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې نور به ګاونډیان د افغانستان له اوبو وړیا ګټه وانخیستلی شي او نه به هم د اوبو اوږدمهالي تړونونه له چا سره وکړي. ولسمشر غني نن په چارچنار ماڼۍ کې د ملي شورا کمیسیونونو وزیرانو سره په ناسته کې ویل چې د ولسي جرګې څخه مننه کوم چې د اوبو قانون یې تصویب کړ. هغه همداراز له هغوی غوښتنه وکړه چې په ملي بودیجه کې دې د اوبو مدیریت د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ د قانون هم تصویب کړي. هغه همداراز د ولسي جرګې استازو ته وویل چې د اړتیا پر مهال مو خپلې پوښتنې په لیکلي ډول اړوند وزارتونو او مسؤلینو ته واستوئ چې هغه یې له پوره چمتووالي سره حاضر شي. هغه همداراز حکومتي مسؤلینو ته هم لارښوونه وکړه چې د ولسي جرګې استازو ته پر وخت د ځواب ویلو موضوع جدي ونیسي. هغه د پوهنې، لوړو زده کړو، ارشاد، حج او اوقاف وزارتونو کې د اصلاحاتو بهیر، د سولې پروسې او د اوبو د مدیریت، د برېښنا د تولید، د ظرفیتونو د لوړولو، د کرنې او کانونو د انکشاف، زیربنا او نورو برخو کې د حکومت راتلونکي پلانونو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر غني د کانونو ترڅنګ د اوبو، لمریزې او بادي برېښنا د تولید ظرفیت ته په اشاره ویل. موږ د بادي برېښنا د تولید په موخه له زیمنس کمپنۍ سره په مذاکراتو کې یو. په راتلونکي کې به افغانستان د برېښنا د تولید، لیږد او مدیریت له لارې پرېمانه عاید ترلاسه کړي. ولسمشر غني څرګنده کړه سوله زموږ د هیوادوالو لویه غوښتنه ده او د حکومت مهم لومړیتوب دی او مسؤلیت دی او په دې اړه اجماع موجوده ده، مګر طالبان باید له پاکستانه، نشهیي توکو، جرمي شبکو او بین المللي تروریستي سازمانونو سره په خپلو اړیکو کې د وضاحت ترمنځ د ولس پوښتنو او اندېښنو ته ځواب وایي. ولسمشر په ټینګار ویل له سره اوربند پرته سوله بې معنا ده. د سولې ټول ابعاد سنجول شوي دي او د برابرې شوي طرحې او پلان د تطبیق په موخه اساسي بحث شوی دی. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهمو پیښو څخه ځان خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.